अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा। व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह। ज़े मिस्रश बुई पीराहन शुनीदी ज़े मिस्रश बुई पीराहन शुनीदी चरा दर चाहे किनानश नदीदी। बगुफ्त हवाले माँ बरक़ी जहानस दमे पैदा हुदी गर्दम निहानस। गहे बरत्वार में आला नशीनम गहे बर पुष्टि पाए खुद नबीनम। अगर दरवेश बरहाली बमांदी सरज दस्तज दो आलम बरपिशांदी। दुरूद शरीफ पढ़े। बुज़ुर्गवार किराम, नबी अलैहिस्सलाम ज़मन उस्तासो खैर ख्वादी और पे इंतहा शफ़क़त पटूल उम्मत बांध दी। मुस्लिम शरीफ के रागली दी सहीह मुस्लिम की नबी अलैहिस्सलाम यवारी जड़ल अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम तो हुए तलाशा तो वली जाड़ी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह मुबारक तरागी वे हज़रत अल्लाह हुई तो वली जाड़ी वे पौमत जाड़मा या रब्बी उम्मती दे उम्मत के ढेर लोग खलकम शता ढेर बेगैरतम शता
بے حیا مشتا او حیادار مشتا. نو نبی علیہ السلام ته دا پته وه چې زما د امت کې نیکان کم دي او هغه بدان به زیات دي. وی ښه جبریل علیہ السلام خدای په هر ځای کې دی، په دې ځای کې هم دی، هر چا ته حاضر او ناظر دی. دا عقیده به د بل چا په شان کې نه ساتي. کومه عقیده چې د خدای په جناب کې ته ساتي دا مرتبه به بل چا نه ورکوي، ګنې کافر به شي. نو خدای په هر ځای کې دی، خو هغه د الله جناب ته لاړو. جبریل علیہ السلام چې واپس راغی وی الله پاک شو وی الله پاک فرمایل چې سنرضیک، الله وی چې زه به تا راضي کړم. څه وایي؟ صحیح مسلم دی. شغل بیل مضارع دا جمع متکلم مال غیر دی. سنرضیک حضرت من بتا د امت په باره کې راضي کو. هوایات راغی ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله بتا ته درکې په قیامت کې هغه سوچ ته به راضي شي. نبی علیہ السلام فوراً فرمایل دا مسلم نه دی، دا بل حدیث دی، خو د مسلم د دې خبرې په شرح کې وایي. قال رسول الله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. زه به تر هغې پورې راضي نشم چې زما یو امتي م په جهنم کې. داسې مهربان پیغمبر وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. اے پیغمبر علیہ السلامات ما تمامی دنیا ته پیغمبر کړي د تمام عالم د پاره رحمت. نبی علیہ السلام په قرآن شریف باندې د هغې په کنه پوهېږي، په مغزي پوهېږي، موږ خو دونه نه پوهېږو. جبریل علیہ السلام ته وی په دې عالمین کې خو تم یې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کې خو تم یې. اے جبریل زستا د پر څنګه رحمت ما وی ټیک دی وی زما د پر داسې رحمتي چې كنت اخشى العاقبة مثل ابلیس. زوی د انجام نه یریدم په شان د ابلیس. ابلیس کم مقام ګټلی دی؟ طاووس الملائکه. دی خو ظالم په دغه یو خبر تباه شو. ګنې ده به فرشتو ته تعلیم ورکو، علم به ورته ښوده،
خدای د کورشه د پر دا کار کو د الله د رضا د پر نه کو وی چې هر کله ما دا ټکی وروړو چې نزل به الروح الامین دا قرآن عظیم تا باندې نازل کړی دی هغه روح مقدس امین وی ما ته چې خدای امین وی نو بس زه پوهېږم چې بس اوس به د ابلیس په شان نیمه زما دپاره امت رحمت که دا قرآن شریف نه وي او دا ټکي نه وي راغلي نو زه دقسې یریدم ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې خدای او رسول په موږ ډېر مهربان دي نبی علیہ السلام ته دویم ټکی راغلی صحیح مسلم ولا نسوءک رسول الله تا به غمجن نه کما زه دې کې مسلم شریف کې طالبان څه وایم کدا ټکی وی چې سنرزی کوم بتا راځي کو نو نیم امت جهنم ته تللی وي او نیم جنت ته نو سنرزی کټی کو دا ټکی راغی محدث کبیر د زمانه امام نووي رحمه الله هغه فرمایلی دي چې دا ټکی راغی نو ټول امت په رسول الله جنت ته ځي خو یاره چې د رسول الله په امت کې پاتې وړي پرون د وقفې ټیم ما یو دوه ګنډې سبق وي بیا راته مې یو څه تپوس وکړ ویې ډېرو کې سړي ښځې ته داسې ویلي دي مې دا ویې کیسه خلاصه شوې ده بس دا ویې کیسه خلاصه ما یو طریقه بشته دا د رسول الله شان دی د خپل امت خو خیر امت کې خلل شته رسول الله فرمایل چې الظلم ظلمات دا ظلم چې دی دا ډېرې تیارې دي یوم القیامه دویمه ترجمه ده الظلم ظلمات ای شدائد دا ظلم چې دی لوی سخته په ظالم برازي عظیم سخته په ظالم راځي رسول الله مبارک فرمایي دي حدیث مبارک دی چې ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته الله پاک چې دی ظالم ته مهلت ورکوي که ته توبه وباسي ظالم ته مهلت ورکوي که ته توبه وباسي خدای خو مهربانه دی د توبې دروازه یې لر کړې ده تر قیامت پورې به د توبې دروازه لري چې نور د دې طرف روخیږي بس بیا به بند شي بیا ایمان نه قبلېږي نیک عمل نه قبلېږي الظلم ظلمات تفسیر کې راغلي دي چې یو سړی خول ته تللی و یو ښکلې مایع یې دونه نیولې وه غریب سړی و مسکین نور څه د خوراک یې د ډوډۍ سره نه و هغه مایع ډېر ښایسته و
یو ظالم دا غلاس تو کو هغه ته واغشت غصب یې وکړ غصب چې دی که نه اخذ مال الغیر قهرا د بل مال غشتل په جبر دا ظالم راغی وغه مایې پاک کو ورویتې کړو هغه یې ورویت کړو نو چې کله ده راواغېسته خوړه یې نو هغه وله په دې لاس هغه هغه مایې چې په غوړو کې پخ کړي وو ورویت کړي وو هغه وله ټک ورکړ عزت یده دې لاس له وله ټک ورکړو بس د باندې یو هغه یې کېښود او سخت سختی پې تېره شوه چې دا راله چې لاس یې دقسې نیولې دی یو سخت دروند دی هغه یې داسې کار وکړ چې طبیب ته په مخه ورغی هغه ورته ویل لاس پرې کړه هله ویې دې ځای کې پرې کړه ګنې بره ځي چې هغه یې پرې کړو سبا له باندې راغی ویې دې خوا راغی ویې دا هم پرې کړه دی پرې کو تر دې چې ترخ ته ورسېدو لاس یې پرې کړه دا لاس خو ډېر قیمتي دی دا تا خدای درکړی دی دا یو لاس چې دی که نه دا ځمکې اسمانونه د دې قیمت نه دی موږ یې څه شکر ادا نه کړو دا ځمکې اسمانونه د دې یو لاس قیمت نه دی تا نبی رحمه الله یو سړی ولیدو چې د خدای نه شکایت کو چې یاره داسې فقیر یې محتاج تا نبی رحمه الله ورته وی یاره دا ته خبره کومه دا یو سترګه به ته ماته راکړي چې زه تا ته دومره ځمکه او باغونه درکړم وی څه لیونی پنې وی دواړه سترګې دې که راکړې بیا به ډېر زیات وی څه لیونی پنې لاس یې ورته یاد کړه بیا ګوتې ورته یوه یاده کړه دا یوه ګوته چې نه نو څه کار به دې کې کم طاقت دی د کمانې چاړه جوړه کړه د سوان هغه به یو څو ورځې خپل کار وکړي بیا به پرېږدي دا ګوته موږ له خدای راکړې د خپل کار نه پرېږدي هغه د لګیا ده سوان دې ته نشي رسېدی خو چا پې سوچ نه دی کړی د سوچ دپاره موقع نشته نحن خلقناهم وشددنا اسرهم قرآن عظیم دی ما انسانان پیدا کړي دي او د اندامونه مې ډېر قوي ترین پیدا کړي دي نبی رحمه الله ورته وی یاره ته د خدای نه شکایت کوې او تا سره داسې اندامونه دي چې په یوه ګوته ټوله دنیا نالي نو ته خو مالدار یې هغه وی یاره بابا زبردست خبره دې وکړه وی زما دې توبه یې خدای ته بس نور به شکایت نه وکړم که لس ورځې راباندې لوږه تېره شي ومنه ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د ظلم لویه مسله ده بیا دا سړی راغی چې کبې د سړي نه نیولي وو شاه اسماعیل صاحب وایي چې کبې نیولي وو د یو ونې د لاندې ودرېد دواړه سترګې یې لاړې په دې کې یو نیک انسان بزرگ وغه راغی وی لاړ شه دا مایې چې دې د چا نه اخیستې وو هغه راضي کا
ګنې کار دې خراب دی بس لاړه وغلی سه د هغه سبب بدل یې ورکړ هغه بدل چې ورکړ تمام اندامونه یې را واپس شو سترګې هم را واپس شوې او لاسونه یې هم را واپس شو دا ټیم کې جناب موسی علیہ السلام مبارک هغه ته وحی الله پاک راکړه دا ظالم دا مظلوم یې راضي کړی نه وي نو تمام عمر به مې د عذاب ورکوم دا حدیث موږ شروع کو بیان پکې ډېر دی انشاءالله ورو دا به کوو که خیري اوس په دې ځای بحث بس دی واخر سنت کوي